یاره پاکستانه تا نه خو زمونږ دا تمه نه وه ټاکو کې ځوانان ورته ودرې نو داسې حالات خو به در باندې راځي د دالو دیګې خو به دې چپه کېږي که نه چې چا خبره ټول ورڅه تړي ځوانانو ته یې په لاس کې ورکې نو ځوانان ورته چا خبره میدان ولړلو او زیمبابوې والا ته ځوانان وترېشل کړه وی سټل ویریبل نو مبارک دی زیمبابوې والا ته ډېر وخت بعد پاکستان بیا میچ وګټو د سیریز په اوله کې نه ګټلو او د سیریز په اخره کې نه وګټو نو دا مې هم یو ریکارډ دی او خبره وه چې پاکستان ورته ماشومان ځوانان او بیړاګانې ورته ودرولي وو چې د پاکستان نه مې یو ځلې بیا وشرمولو دا هماغه کیسه شوه وی پرمینې و پرمینې راشه پاکستان زوی دې بیا ولړلی دي تاته او ته به وایې چې داسې قدرمن ځوانان یې هم دي تاته نو داسې چل دی که نه چې پاکستان ورته یو سلو 22 کړي ول او زیمبابوې ورپسې یو سلو 33 وکړه د چا د تاسو یې وکړل او د پاکستان ځوانانو ماشومان یې خپل مشرانو ته پاتې راوستل ته به وایې چې داسې قدرمن ځوانان پرې هم دي نو خبره داسې ده که نه چې دا پکې راځي دا میچونه دي او د زیمبابوې والا سره زموږ میچونه را روان دي نو موږ کوشش کوو چې ماشومان ورته ودرو ګینیاري د بیا سنداګانو ترې او چې موږ ورته ماشومان ودرو نو بیا خو به پاتې راځو دقسې په میدان لړو اچھا خبره د ګاونډیانو د دالو دیګې ته لغته ورکړې ده او هسې نه چې زمونږ ماشومانو ته لغته ورکړي او د کور طرف ته یې ولېږي نو چا خبره یو ول سره تر اخره پورې ځوانان ښه نه دي نو موږ داسې مشرانو پکې وتري چې میچونه وګټو او زمونږ ورسره بیا کم میچونه نه دي را روان 3 ورسره 500 ورځې دي 3 ورسره 6 ورځې دي او 2 ورسره بیا ټیسه مکمله یو میاشت چې دی که نه په زیمبابوې کې موږ دلته ګرځو را ګرځو ټاکه او زیمبابوې والا ځان تیار کړي مونږ چې یو که نه ګاونډیان نه یو مونږ چې یې که نه هر سړي درته ودرو کلمې شاتینګینې پړپوس لرې ګردې او میده سامان چې دې په دې خېټه کې دی که نه دا به درنه راوباسو په ډېران به ګرځو او چمړه به درنه وباسو ځان به تېنه کمبلې جوړو کمبلې ټاکو نو په الله مو سپارم دعا کوئ د افغانستان ټیم ته چې د خیر سره دا سیریزونه وګټي د چا د کس دی وګټي اوس هم زمونږ د سیریزونو ریکارډ 3 سیریز هم کړي دي او سر په سر مو ګټلي دي د چا د کس ته په الله مو سپارم او ټاکو